د ګناه څخه دغه اولادونه زیږي، یعنی د ګناهونو د کولو څخه دغه 11 ضررونه په وجود راځي. د وخت ضایع کول، ناکامي، د فکر او رأی فساد، د دعا نه قبلېدل، د زړه سختوالی، په عمر او رزق کې د برکت لږېدل، ذلت او د دشمن په سترګو کې سپک ښکاره کېدل، د سینې تنګي او په داسې بدو آشنایانو اخته کېدل چې اخلاق دې در فاسدوي او وخت دې در ضایع کوي، د هم او غم ډېرېدل، د رزق او معیشت تنګي.